ماهران وایي د پاکستان د 83 آئین د 180 مادې تر مخه د صوبو او وفاق ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره هر 15 کاله پس قومي مالیاتي کمیشن جوړیږي. په دې اساس پکار وه چې اوس لسم کمیشن هم جوړ شوی و. چې یاره یو خو په کانسټیټیوشن کې دا دی چې هر 15 کاله بعد به کوي. دا په 2010 کې دغه شوی د 2009 کې 7 ان اف سی راغلی دی 9 ان اف سی دا غې نه بعد نه دی شوی. نو دا 15 کاله چې پوره شو یعنی 2015 14 کې نو دا غې نه بعد د ټولر سره الیګل روان دي. خا بیا په چې کوم 25th کانسټیټیوشنل امندمنت ته ازما خیال دی چې کوم کې د فاټا مرجر شوی دی نو دا هغې نه بعد خو د صوبې د شکل بالکل بدل شوی لکه نوې صوبه جوړه شوه. په هغې کې ایریا ډفرنټ شوه په هغې کې آبادي ډفرنټ شوه. ډاکټر سجاد احمد جان زیاتی د کمیشن د اصولو تر مخه د 10.3% برخې ویش د کمی صوبې د پسماندګۍ په بنیاد کیږي. 2013 کې چې فاټا پښتونخوا سره یو ځای کړی شوه نو په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د ملک تر ټولو پسمانده صوبه وګرځېده خو د نوي کمیشن د نه جوړېدو په وجه پښتونخوا د دغه برخې نه محرومه پاتې شوه. فاټا موږ سره انضمام وشو او موږ سره واده شوې ده د دې ریټن کې نه ده خو مطلب واده موږ سره چې 3% به موږ د فاټا لورکو او د فاټا بوج په خیبر پښتونخوا راغی او دې سره بل دویمه واده دا شوی وه چې دغه دپاره به د ډیولپمنټ دپاره به دې له موږ هر کال 100 ارب روپۍ ورکو. نن نه موږ سره هغه 100 ارب روپو واده پوره شوه نه موږ ته نوې ایوارډ اجرا وشوه. میرمن نعیمه کشور وای وفاق نه د صوبې د جایز او قانوني برخې ترلاسه کولو دپاره به نه یوازې ټول سیاسي ګوندونه بلکې ماهران به هم په یوه نقطه متفق کېدل وي. صوبې کې د وفاق استازی یعنی گورنر هم د سیاسي ګوندونو او ماهرانو نظر جایز ګڼي. تمام سیاسی پارټیانو نمائندگان یو شی ډرافټ کی بلیک اینڈ وایټ کې راړي چې موږ خپل مقدمه اسلام آباد ته یوسو دلیل سره د خپل کیس چې دا پریزنټ کو او بالکل ما غوته خپل پوره سپورټ کړی دا. موږ خپل صوبې حقوق لپاره هر فورم باندې جګړه کوو په ګډه باندې وکړو کوم تقسیم یو موږ خپل حقوق نه ملوي کوم په یو ځای به یو موږ خپل ټول ملوي. خو ماهران وایي ډیر سوزونه د دای نه پټ ساتل شوي دي. دای چې د وفاقي ادارو نه شمیرې وغواړي نو دای ته یا خو دغه شمیرې نه ورکړی کیږي او یا ورته ناسمې ورکړی شي. په دې وجه دای د مالیاتي کمیشن لپاره صحیح مقدمه نشي جوړولی. تا ته ډیټا پکاري او ریسرچ لپاره پکاري او هغه های سکیورټي ایشو دا غینه جوړ شي. نو اول خو لکه دغه ډېرې پټې خبرې دي پکار دي چې د دې ډیټا ټول خلکو ته اویلیبل شي. پکار دي چې دا دې باندې موږ وګورو صفا وګورو ریسرچ به وګورو ریسرچ سره اویلیبل بیا. د قومي مالیاتي کمیشن ماهران وایي 7 کمیشنونو کې 4 نتیجې ورکړي دي چې ملک جمهوریت واکمني وه یعنی ډومبی ذوالفقار علي بټو 4م او 5م نواز شریف او 9م کمیشن یوسف رضا ګیلاني وختونو کې سرته ورسېدل خو 2م او 3م د ضیاء الحق وختونو کې او 4م کمیشن د پرویز مشرف وختونو کې نیمګړي پاتې شول. پوهان وایي اوس جمهوریت حکومت کې د دای تمه پیدا شوې ده چې لسم مالیاتي کمیشن به همدې مالی کال کې اعلان او عملی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، خبر.